بسم الله الرحمن الرحیم. زه هند افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګرانو ملګرو، په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو په باینانس کې خپله کرنسي چینج کړو. که چېرته موږ سره پیسې په کوم بل کرنسي کې وي، فار مثال ټي آر ایکس موږ سره وي، څنګه کولی شو دا ټي آر ایکس یو ایس ډي ټي ته واړو چې موږ سره یو ایس ډي ټي وي. نو کله په دې کې یو فایده دا ده، که چېرته تاسو سره ټي آر ایکس وي او د ټي آر ایکس ریټ کم شي، یعنی راوغورځېږي ریټ یې، نو بیا تاسو سره کوم پیسې دي هغه کمیږي، ورځ ورځ څومره د دې ریټ کمیږي د هغې ریټ هم ورسره کمیږي، تاسو پیسې کمیږي. نو دې دپاره که تاسو غواړئ چې خپلې پیسې مو ثابتې پاتې شي او کمې نه شي په باینانس کې، بیخي یو سنټ هم کم نه شي، نو تاسو باید د خپلې پیسې یو ایس ډي ټي ته واړوئ یا بي یو ایس ډي ته واړوئ، نو هغه ریټ ثابت دی او هغه نه کمیږي. صحیح شوله. نو راځو، ما سره چې دي ټي آر ایکس دي 50 ټي آر ایکس را سره دي، زه غواړم دا یو ایس ډي ټي ته واړوم. څنګه کولی شو چې دا واړو؟ نو دې دپاره به تاسو خپل باینانس ته راشئ، وایلټ به انتخاب کړئ، بیا به تاسو که کوم وایلټ کې سپاټ کې درسره وي، فانډینګ کې، مارجن کې، فیوچرز کې وي، په هر یو کې چې وي هغه به سلیکټ کړئ. اوس ما سره سپاټ کې دي، دلته به تاسو لاندې دغلته کوم کرنسي چې تاسو سره وي، لکه اوس ټي آر ایکس ما سره دی که نه، په دغه به تاسو کلیک واخلئ. صحیح ده، کلیک به پرې وکړئ. کله چې تاسو کلیک وکړو، دلته به تاسو په دغه تریډ باندې کلیک وکړئ، بیا به دلته تاسو کنورټ ووهئ. کله چې تاسو کنورټ ووهلو، دلته به لاندې دغه بي ټي سي چې لیکلی دی په دغه به کلیک وکړئ. دلته به تاسو څه ورته انتخاب کړئ، یا بي یو ایس ډي که تاسو هغه ته اړوئ، دا هم ثابت دی، نه چینج کیږي، او یو ایس ډي ټي دا هم ثابت دی، دا یو ایس ډي ټي ته به موږ واړوو. صحیح ده. دلته به تاسو څه وکئ، دلته به مکزیمم ووهئ، یعنې ټول 50.7 ټي آر ایکس چې ما سره دي دا ټول ما ته یو ایس ډي ټي ته واړوه. نو بیا به تاسو پریویو کنورژن ووهئ او دلته به تاسو کنورټ ووهئ. صحیح شو. فیس پې نه راځي، یو سنټ هم تاسو نه وهئ، اتومات فری تاسو ته چینج کیږي. صحیح شوله. دا د ما ته سکسسفولي ټي آر ایکس نه یو ایس ډي ټي ته واوښتو. دا موږ څنګه کتلی شو؟ اوس دا دی ښه، هماغه 4.8 چې دي ما سره یو ایس ډي ټي شو، دغه لاندې ګورئ په دې کې په دې سپاټ کې ما سره 10 سنټه چې وو د نورو نه پاتې وو. 50 ټي آر ایکس نه $100 راغلی، $100 راغله، 4.9 ډالر ترې راغله. دې کې د چې دا ته کنورټ کوي، په دې کې فیس نه وهي. صحیح ده. نو ګرانو ملګرو، په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که چېرته تاسو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو درسره ضرور لایک کړئ، کمنټ هم راته وکړئ، او که چېرته تاسو خپله یو ایس ډي ټي په کار وي، تاسو یې اخلئ یا تاسو سره وي خرڅوئ، نو کولی شئ موږ سره واتساپ شمیره باندې اړیکه ونیسئ. موږ تاسو سره په دې برخه کې مرسته کولی شو، که تاسو اخلئ یا تاسو خرڅوئ. نو که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، هغه هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ. د الله په امان.